چې کفارو پراپګاندا وکړه چې د کائنات مالکان یو نه دی ډیر دي. نو الله ورته فرمایل چې لو کان فیهما آلهة لفسدتا، کپدې زمکه او اسمانونو کې خدایان ډیر وې، یو زمانہ ده چې هغه ته زمانہ د فطرت وای، هغه زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت عیسی علیه السلام په دامنس کې یا 550 سال وقفه او یا 650 سال. علما لیکي چې په دغه زمانہ کې خو پیغمبر نو دی 1500 کاله زمانہ کې چې کم خلق پیدا شوی دی او مړ شوی، نو دوی ته خو رسول نه دی راغله او په سنه طریقه باندې دی ته هدایت نه دی رسیدله. لہذا د دې خلقو د مرګ نرستو معاملہ د گرفت بچي. التم دا جواب دے چې کم سړی ته هدایت اونرسي نو هغه په خپل عقل باندې مکلف ته چې په دې کائنات کې صرف د توحید اقرار وکړي، دومره ومني چې په دې کائنات کې د سوچو کی چې دا کائنات چا جوړ کړي او دا کائنات لکونه او اربونه کال وشو چې جوړ دی، دا تر اوسه پورې وران شوی ولې نه دی. دومره سوچ ار سړی په دې خپل عقل او په دې خپل دماغ سره وکړي نو دا هغه سوچ نتیجه به دی دا راوباسي چې لازمه نتیجه دا ده چې د دې کائنات جوړونکی څوک شته. اوس دا جوړونکی یو دی او که دو دی او که لس دی او که شل دی، نو دی به دا سوچو کی چې جوړونکی د دې که دوه وی یا درې وی یا څلور وی، نو کله به سرن ختم وی، نو بادشاہان چې سره ونخلی که خیال وکړي نو د هغې ملکونه وران شي، بمبارۍ سره په یو بل باندې وکړي، توپې سره په یو بل باندې وچلی او ملکونه وران شي. نو دا کائنات چې تر اوسه پورې محفوظ پاتې شوی دی د ورانېدو نه، معلومیږي دا چې د دې کائنات مالکان دوه یا درې نه دي، د دې مالک هم یو دی. که تاسو خیال وکړئ یو کوری پلار ژوندی هغه کور یوي، پلار مړ شي په هغه کور کې وګورئ سکرونه هم سره دیوالونه ووهي، سکرونه هغه پټي وګورئ چې د پلار په مرګ ژوند یوي، د مرګ نه وروسته پټي تار په تار شي او تقسیم شي او خرڅ شي او وران را وران شي. نو په دې کائنات کې چې تر اوسه پورې څه تغییر نه دی راغلی، نو تب په عقل دا معلومه چې د دې کائنات مالک یو دی. اوس تاسو به دا وایئ چې دا خبره تا د خپل عقل نه کې که چا ویلي دي. نو عزیزانو دا خبره قرآن کریم کې الله عز اسمه په خپله کړې ده چې کفارو پراپګاندا وکړه چې د دې کائنات مالکان یو نه دی ډیر دي. نو الله ورته فرمایل چې لو کان فیهما آلهة لفسدتا، که په دې ځمکې او اسمانونو کې خدایان ډیر وې نو لفسدتا، فسدتا ګرامري لحاظ سره د تثنیه صیغه ده. نو که په دې کائنات کې خدایان ډیر وې نو لفسدتا، دا ځمکې او اسمانونه به دواړه وران شوي. نو د دې ځمکې او اسمانونو باقی پاتې کېدل دا لکونه کاله تر اوسه پورې دا دلیل د دې دی چې د دې مالک یو دی او دوه یا درې نه دي. دا به هر سړی په خپل عقل چاته چې عقل سلیم او عقل کامل وای دا به معلومه. نو په دې زمانه د فطرت کې چې د چا عقل صرف دومره کار کړی وي چې هغه په دې کائنات کې خالی د توحید قائل وي، منځ او داس روجا حج دا هیڅ نه کړي،
او د عقل په تقاضا باندې د توحید قائل شوی نو بدغه ولا کافی دا او دا سړی بم آخر الامر جنت. عرض میں داو چې د تبلیغ د رسیدوم مواقع مختلف دي. یوازې مولا یا پیغمبر وجه نه ده، د سره سره الله تعالی د تبلیغ مواقع سړی ته په عقل باندې ورکړي. اوس زمون عقل تاسو وای جمعات کې جسم را خلق ناس دي، تاسو وای چې مونږ چې څو وخت کې غلا کوو نو زمون عقل مونږ تداوی کنه چې دا غلا کول ګناه ده، دا وای یا مونږ څو وخت کې زنا کوو نو زمون عقل داوی مونږ ته چې دا ګناه ده، خو بس مجبور ما. یا مونږ څو وخت کې شراب سکو نو زمون عقل مونږ ته داوی چې دا ګناه ده، خو څوک مجبور. اوس تاسو وګورئ دا په دې سر کې عقل سلیم او عقل کامل چې ده اگر رسول دی چې الله د ارچا په سر کې کېنولې ده او وقتن فوقتن هغه ولا ټیلا ور کوي چې دا کار غلط ته خوته کې لګیاي، دا کار ګناه ده خود ته کې لګیاي. عقل ورته وي الته مولا ور سره نه، الته پیغمبر ور سره نه، الته کتاب ور سره نه، هیڅ ور سره نه. دغه وجه چې په قیامت کې به تپوس د انسان نه چکیږي نو یوازې د گواهانو په ذریعہ به نه کیږي یا یوازې د ملائکو په ذریعہ به نه کیږي. کومې ملائکی چې کرام کاتبین زمونږ په دی وګو باندې ناشتي دي او زمونږ زندگی ریکارډ لیکي، یوازې د دې په گواہی به نه کیږي بلکې قرآن ویلی دی چې زبر د قیامت په ورځ گواہی اغستل یوازې د ملائکو وغیرہ په ذریعہ نه کوم بلکې ستا د دې بدن په ذریعہ به هم کو. دا ستا بدن دی د دې په ذریعہ به. مثلا ما ته به ویلی شي چې وایه تاسو کړي دنیا کې، زه به یم جي ما دا کړي ما دا کړي ما. الله به وایي ته دروغ وایې زه په تا ګواهان لرم، نو زه به ښي طرف ته ګس طرف ته وګورم چې څوک شته خو نه هیڅوک به نه ښکاري. یا الله ګواهان چېرته دي؟ نو الله فرمایي یوم نختم علی افواههم، په دې خوله به دله مور ووام، خوله به دې بند کړم. وتکلمنا ایدیهم، او لاسونو ته به دې ویم چې وایي اوس په تاسو یې څه کړي دنیا کې. دا زمونږ لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. وتشهد ارجلهم، او زمونږ دا خپې به په مونږ بې اختیاره ګواهان شي. دا سړی به حیران شي چې زما بدبخته بدنه خپل بدن په ما ګواه شو، زمونږ دا سترګې به بې اختیاره په مونږ ګواهانې شي، زمونږ دا غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. نو الله به یوازې په هغه ګواهي اکتفا نه کوي، کېدای شي هغه ګواهي کې ته ووایې چې رد و بدل شوی دا ستا بدن به پتا گواه کی. څنګه چې ستا په بدن کې د هر سړي په سر کې رسول کې نولې دی، دغسې به د هر سړي بدن چې دی په سړي گواه کوي. بیا به ورته وایي چې اوس وایه، نو دی به منډه کي، چې دی به منډه کي چې خدای اوس کوم خوا وتښتم. دا هم قرآن ویلي. قرآن کریم فرمایي چې دی به په دغه وخت کې منډه کي او आवाज به وکړي چې این المفر، خدای اوس چرته د تختې لار شته چې زه وتښتم، کوم خوا وتښتم، زه خو غرق شم. نو आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر، تښتېدی چرته شي. الی ربک یومئذ المستقر، نن ستا زید قرار صرف د خدای مخه ده، بل طرف ته چرته تلی شي. ورپسې فرمایي چې بل الانسان علی نفسه بصیرا، د هر سړي علم په خپل ځان باندې یقیني دی
او زما علم په تاسو باندې ځونی دی کې دیشي غلطي زستا متعلق نیک ګمان کوم کې دیشي ته پکې خرابي زستا متعلق بد ګمان کوم کې دیشي ته پکې خسړې لیکن زما علم په خپل ځان باندې یقیني دی نو الله فرمای بل الانسان علی نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا ہر انسان په خپل علم په ځان باندې یقیني دی اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کی نو سړی ته د خپل ځان معلوم د دې وجنا عزیزانو دا بانا کوي چې زبداوم چې زه چر عمر کې جمعات ته تلې نه من یا زه چر عمر کې ما تبلیغ اورېدلې نه دي چر عمر کې ما د چانیک سړی خبر اورېدلې نه ده نو زه پوه نه یم لہذا خدای به ما ته سنوي نه جی د سنشي کېده د پوه ماده الله پاک د ارچا په دماغ کې خیر لکه ګوره یو مړی پیښ شو او د مليانو په جګړه د چالکه جنازه نه کیږي د په عمر کې منځ نه دی کړي دا سې کسی کله کله پیخي منځ نه دی کړي جنازه نه کیږي اوس دا بیا مسله ده چې د دې منځ گزارو جنازي خي کیږي او کده به منځو خي کیږي په دې هم لږ سوچ وکړئ چې دې وخت کې د دې منځ گزارو جنازه خکېږي او کچې دا چا منځونه نه کړي د دغه جنازه کی دا سوچ تاسو خو الله دې ساته د منځ گزارو نه د کرتوتونو نه که خدای در پسې کړم منځ گزار نو لارې بدر نه غلطي لار ابل اورز یو کیس راغله او دې منزگزار پناہ کو خدای اللہ دے امان رکھ منزگزار تا میں ہوئے دسی منزگزار دسی چیزیں گورم کنا 24 گھنٹے پاو دس تسبیح ور سرای او دا د اشراق منځ دی او دا د ساخت منځ دی او دا پلانې منځ دی او دا پلانې منځ او جګړه و د یو لوفر او د بدمعاش سره چې بیانونه مې د دوارو واورېد نامنځ گزار ته مې وی چې دا سړی خو په حق ښکاري ما ته وی چې نه کنه خوبونه زه د شپې ټوله شپه ګورم حق او ناحق پکې ته ویره اوس ما ته مالدا د خوبونو خبره نه ده دا ستا او د ده چې په څه تنازع ده که نه دا حق د ده دی دا ستا نه دی دا د نیکه مال دی او د نیکه یو وصیت دی او د نیکه یو وصیت دا دی نو تا د نیکه په مال کې په ټولې خېټه اچولې ده او دله انا نه ورکې ویجی دا بدماش دی دا زه ځکه نه ورکو مال په شریعت کې د بدماش او د غیر بدماش خبره نشته په شریعت کې د ارچا حق دی دا د حق دی ما ته وی مولانا صاحب ته سوچ وکړه په دې میراث ته به نه پوهېږي خو چې ما ته وی چې نه پوهېږي که نه نو یو داسې شرط مې تې وویستو که نه په دې غوږ چې 2 ورځې به یې غوږ له ټکور ورکړي خبره دا ده چې بیا مې څه وخت کې راونیو په یو لوی طاقت باندې هلته یې هر څه ومنل نو اوس دا بیله مسله ده چې جنازه د چا ښه کېږي خیال دې راغی که نه
زمونږ جنازه ډیره ښه کیږي او که د دغه خلکو جنازې کیږي. او تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. چړه دی بتخانه او کئ منزونه نو تجھے کیا ملے گا نماز. یوازې جمعات تتلو باندې کار نه کیږي. ڈاکٹر اقبال وہی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. نو مونږ زاړه پاپیان یو په دې نه کیږي. مسله پیښه شوه چې وایي د مونځ نه دی کړی جنازه یې مه کوئ. ولې مه کوئ؟ مونځ یې نه دی کړی. خدای شانو په زور پیښ جګړه د اوس پادیره باندې چې زور پیښ شم څه چل دی لکه اوسه د مړي خاوندانم جاړي او غوبل جوړ دی چې جنازه نه کیږي مونځ نه دی کړی. ما ورته وی چې په دې مې پوه کوي چې د کار څه کولو وکار کولو جی دا چیتره به ګنډلې دغه او دا موچیو دا په سرک په غاړه به چیتره به ګنډ بټول ورځ به چیتره ګنډلې منځونه نه مالدا ګوان شته چې د چرته په غلطۍ کې د الله نو مغسته دي. یو سل کسو आवाज وکړو ویجی دا خو به مونږ ورته ناستو او چیترې بم په ګنډلې او الله توبه आवाज به وکړو. یو سلو مال ټول یو طرف ته شي او صفونه جوړ کې زی جنازه کو. جنازه چې وشو نو یو مولا داسې مولیانو هم عجیبه طبیعت ته خدای دې رحم کوي. اوس نواز شریف سره نیغ نیغ کیږي نو چې سبتی جوړي نو ویلدا په کوم کتاب کې مالدا په داسې کتاب کې دي چې تاب په خوب کې منی لیدل. ولنه ما ته به خمل غله ودرېګه غله ودرېګه تا کم کتابونه ویلي بس غله شو هغه چې د چا امام هغه په څنګه لاوالو چې په آرام کې را پسې راغی دل بیٹک کې کېناستو ویل اوس ما پوی کمال پاجزه وایا چې ما پوی په بدمعشۍ بنوي پاجزه وایا چې ما پوی کا بس اوس ته پویو ویل پاجزه وی نو کفایت المفتی مفتی کفایت الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې کده مړی په ټیم کې دومره گواه پیدا شي چې دې مړی په غلطۍ کې چرته د الله نوم د خولې نه وته نو اومم جنازه کی په غلطۍ عزیزانو الله نوم الله اکبر زویم زمون خلی خود دې قابل دي چې ناسور دانه پکې روخیږي او د خلی نم نونه بیږي او خړې څنګه زمون خلی خود دې قابل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست که پزرگونو زلا خلپ مشکو گلاب وینسم یا الله اغینا پسم ستا نامه پی اغستل ما تا لویا بے ادبی ښکاري. د دې ترجمه کوي یو بزرگ وی دی زبان
दी जुबां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, दी जुबां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, और दिल दिया हुब्बे हबीब किबरिया के वास्ते। जबा अल्लाह द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सिफत द पारा राकड़े और जड़ा दा अल्लाह द खपल किबरियायत द मोहब्बत द पारा राकड़े। उस तक मुंस के नुमुंसबत संग के सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। का सजदा के नु दसिबे के चे सर दे अल्लाह तपजमक लगोले और जड़ दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तराजी। यो आशिक वही द सरदार कौनैन आशिक दे, वही न वजू जानता हूं न नमाज आता है, वल्लाह का पौधा सम पोएगम मुंजम न रह न पोए। न वजू जानता हूं न नमाज आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने आते हो। पौधा सो मुंजुनो न पोएगम हो चरा मखामक्षिनो सजदा दरतो लगो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ब्याओ या रसूल अल्लाह, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह, स्ताद मीने गशे में पजल के ननावते दे दासे राउबा सचड़ता में पताओ न लगी। दा द उशाक मकाम, दा अल्लाह वालो मकाम, द फना फिल्लाह मकाम, मुंसद खुदा पर कहर और पर अजाब गिरफ्तार। तासो गोरे 13 रजो की पयो रंग से पर अजाब गिरफ्तार, उस देव रजो के बुल रंग से पर अजाब गिरफ्तार। तासो ख्याल रख, उस बबुल अजाबी से द मल्क निजाम बदल, खजलाड़ा सड़ेरा सड़ी तकरीरू जबदाकुम 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 जबदाकुम। पदे 200 काल की हर यौ हुक्मरान दावेली दी च जबदाकुम। पदे 200 काल की हर यौ हुक्मरान दावेली दी च जबदाकुम। मसलन चरता च दावती यौ खुराक बपकी, यौ खुराक तासु पे ईमान होए कि दा जुमात के नास खलक बप तासु पे दे अमल की। चरता च वादी यौ खुराक बपकी,
یعنی چې ورجیم وي هغه چڼو دال چې پکې هغې ته څه وایي دا کورمې هم پکې وي او پلانې هم. نو ته به داسې وکړې چې زه تشې وریجې خورمه کورمه پې نه اچومه ځکه چې نواز شریف حکم کړی دا به ومنئ؟ یا ده به په عمر کې یو شی خوړلی دا خو کرپتی او پدمپتی سړی دی ده به صرف د چڼو دال یا مسورو دال یا خټکېدلي الوګان دا به ده چېرته خوړي که خدای دپاره. نن خدا قوم په داسې عظیم قهر اخته دی په داسې عظیم قهر چې غریب سړی د زوی واده او هغه کمبخت بچي ته ووایې چې هلکه دا کارډونه دا خو یو کار د 5 روپو دی دا څه کې ټوله ورځ مزدوري کې دا دې څه وکړه بندوبست یې څه دی 6 منه وریجې دي 3 منه غوښه ده دومره د چڼو دال دی پکې خوږې دي او پکې چواري دي او پکې هغه د نارنجانو ډکي دي که څه دي هغه څیزونه دي پکې غریب سړی. اوس د وزیر اعظم دعوت بی او صاحب هغې کې به غټه غوښه او د چڼو دالي او یا غټه غوښه او الوګان بی پکې او دعوت به د وزیر اعظمي یعنی دا څه ممکنه خبره ده؟ راشئ وګورئ که ایمان لرئ. بل ورځ د یو سړي د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل هوټل کې د لور واده 9 لک روپۍ بلې د انټر کانټیننټل هوټل والا ته ورکو د یو لور د واده د یو ټایم د روټۍ 9 لک روپۍ یو ټایم روټۍ وه 9 لک روپۍ د انټر کان بلو. نو نن خو په دې ملک کې د حرام او پلیت او مردار دولت دې سټیج ته رسېدلی دی چې د لور واده هم په انټرکان کې خلک کوي چې دنیا ته پته ولګي چې زما لور دې هلک بوتله. دا داسې بېغیرت او شرمېدلی قوم. پخوا به چې د لور واده پلار به پټ شو ویل به د پښتو ملک دی شرم دی او زه به په دې ملک کې څنګه خلقو په مخ کې ویم چې دا لور ما دله ورکړه نو پلار به پټ شوی په دې ملک داسې وخت دی. اوس ستا د ملک دا حالت دی چې جینۍ او هلکې دواړه انټرکان ته راوستي یا صدر کلب ته یې راوستي او د دنیا په مخ کې سره غاړې باسي او ورته وایي چې مبارک م شه. نو معتبر په دې قهر اخته دي او تاسو دا غریب چې یئ خدای پیژندلی چې یئ تاسو په دې قهر اخته یئ که د پولیس یا د فوج د بینډ وسم نه نو دا دلته یو کوڅه ډب بینډ دی هغه راوباسئ کنی چېرته دوپړی باجې خو درنه چاوړي نی او بیا ورسره روان یې پکې شیخان هم روان یې پکې میخان هم روان یې پکې اجیانه څه چل دی تور میږ دې مات شه چې مات کار دې څه دی. بل ورځ یو راغی واده کې روانم تا په جمعه کې خیرې کړې وې مال تا خدای هلاک که چې هلاک دومره ګیره مال زه په عمر کې د چا جنج او واده کې نه یم تلی زه خو چا د پېښور نه ونه ویستم نه را سره چا تعلق پرېښود. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن دا بازار ګرم دی د وزیر اعظم او د صدر صاحب په تقریرونو باندې اسلام به داسې کوو اسلام به داسې کوو دا ټکي 42 کال حکمرانانو کړي
د جنا صاحب نه راواله تر بېنظیر پورې دا وعدې د ټولو حکمرانانو کړې وې چې مونږ به په دې ملک کې اسلامي نظام راولو. ټولو کړې وې، ټول لاړه، خدای نیست و نابود کړه. اوس ستا لمبر دی، او خو دې وې چې زه به اسلامي نظام راولم. ما بله ورځ یو میټینګ کې وې ما نور اسلامي نظام په ځای پرېږدئ، نور دې نه راولي، د یو غل نه دې لاس غوڅ کړي، د یو غل نه. ته وګوره چې په دې ملک کې امن او سکون جوړیږي او که نه جوړیږي. یو غل غل نه لاس غسول خبره چې دې حکمران او دې اسمبلی ممبرانو ته ته وکې، هغوی وایي دا وحشیانه سلوک دی. وحشیانه پیژنئ؟ دا بیان بېنظیر هم ورکړی و چې غل نه لاس غسول دا زیاتی دی او دا وحشیانه سلوک. وحشیانه معنا زناورانه سلوک دی. نو کم شی چې خدای ویلی دی او هغې ته زناورانه سلوک. نو نواز شریف هم درباري مولیان په غیږ کې کینی را کینی، ای به پوی کی چې بد داسې ساړتو پړتو وکا او ا د اسقاط دایره به تې جوړه کړي. زمونږ دې ملک کې که خیال وکړئ د اسقاط دایرې کې دا مړی چې کټ کې پروت وي نو دا مولیان داسې هغه پیسې میسې ګرځئ را ګرځئ. هغې سره یو خبره کوي، وایي د فرضو د واجبو د سنتو د مستحبو له منظوراتو بلکې جمیع حقوق د بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې دې مړي باندې چې څه شی لازم د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې دا ټول احکام به دا ادا کړي. په دې خبره پوهېږئ؟ مونږ داسې وایو هغه ټایم تاسو خو خوشحال شئ که نه چې هلته پلار یې راته وبخل، هلته پلار دې کور وران دی. مونږ دا وایو خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځینې فوت شوي، لږ ډېر به ترې قضا شوي، نور به یې ټول کړي. نو په دغه خوله کې د دانو خېږه دا ته هلکوالي نه تر مرګه تا کتلی نه دی چې دې ارامي یو نه دی ادا کړی. اوس که زه د یو داسې سړي متعلق ووایم که نه چې ما نه یې لیدلی، خو حدیث کې راځي چې ظن المؤمنین خیرا، په مسلمان د خیر ګمان کوه. ټیک ده، ما ته پته نشته او زه ووایم چې یاره دا به ښه سړی، غلط ګمان ګناه ده. نو چې وړوکی ما سره پیدا او ما سره لوی او ما سره مړ شو او زه د اسقاط په دایره کې دا ووایم چې خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځینې فوت شوي، نو په فدیې د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی. نو هغه بل وایي چې ما قبول کړی، ما تا ته در بخلی، ما قبول کړی. بیا دله راشي، بیا دی وایي چې په فدیې د حج او د روجو کې په ده چې کومې روجې اوس هغه اسقاط لاندې یا 200 روپۍ وي یا 100 وي. ټیک ده، دا په فدیه د حج او د روجو کې ما تا ته در بخلی، په فدیه د زکات او د پلانی کې ما تا ته در بخلی. دا قصه چې پیو کی نو رایولی نو بیا ورته یو غل کتلی، غل دا اسقاطونه چې ویشي هغه غل ورته کتلی، هغه غل په غوټه په جیب کې واچوي نو په دې دوو ګوتو یې پرانیزي، نو نیمې پیسې جیب کې پرېږدي او نیمې راوباسي. نو کم چې لږ داسې مولایي لکه زه غوندې تیریږي که نه نو هغه له 100 روپۍ ورکړي، او چې کم د خدای سپیری او اصلي مستحقي د اسقاط نو هغه له 98 روپۍ ورکړي.
کئی داسې پادیره کوي نو غوړ مولا لدی چې هغه په سوچو غوړو لیو شوی دی هغه له خو د ډېرې ورکې ظالمه د کافر بچیا او چې څوک اصلي مستحق دی اوږې او نهر دی نو هغه له د اتانې یا روپۍ ور نو ته په ایمان ووایه چې دا اوس هیله ده که دا دوکه ده نو مونږ په مړي کې هم خدای له دوکه ورکو نو په مړو کې مونږ خدای له دوکې ورکو نو الله په مونږ حاکمان هم داسې راولي چې هغې مونږ له دوکې راکوي چې تاسو 1400 کاله وشو اسلام چغې وهئ دا د در روانم کو ضیاءالحق صاحب اسلام وی ما یو ټکی کړی چې که د غویانو ګاډي کې د کوی قاف د غر نه را روان وی موس پر را رسېدلی وی نو اوس خبر نه یم چې نواز شریف د کم ځای نه را روان کو او کله به را رسي نو حاجي صاحب خبره دا ده چې یو ټکی مې بله ورځ وکړو مال هر کمال سره زوال لازم دی هر کمال سره نن د کمال شو اوس به د زوال تصور کې چې الله فرمایي چې زه یو قوم لا عذاب تر هغې پورې نه ورکوم چې تر څو پورې هغه قوم ته ما رسول نه لیږلی یعنی یو قوم می چې تر څو پورې خبر کړی نه نو تر هغې پورې هغې قوم ته زه عذاب نه ورکوم ځکه چې د الله د انصاف تقاضام دا ده چې سړی په ښه بد باندې پوی کی او بیا ښه پرېږدي او بدو کی نو هغې نه بعد هغه بیا مستحق د عذاب ګرځي یو سړی خبر نه دی او یو کار یې وکړ او ته په هغې باندې هغه له سزا ورکړې نو دا سزا چې ده دا په ظاهر زیاتې معلومیږي ځکه چې دا غریب خبر نه نو دا الله قانون دا دی چې دا قوم اول خبر کی نو دا هغې خبرولو دپاره 1,40,000 پیغمبران علیهم السلام راولېږل او بیا هغه پیغمبران الله دام کولی شو چې دا خپل احکام د ملائکو په ذریعه د قوم ته بیان کړي وي یا الله دا خپل احکام د پیریانو په ذریعه باندې د قوم ته بیان کړي وي ځکه چې پیریان د انسانانو نه مخکې پیدا شي لیکن الله پیغمبران چې څومره را لېږلي دي نو چې کوم قوم ته به را لېږلو نو د همغه قوم کې به پیدا کړو چې سبا دا څوک نه وایي چې دا د بل ځای سړی و کېدای شي چې دا چې وایي دا بل ځای کې زده کړي بیا هر یو پیغمبر علمی طورم دے قوم تا خودلے چې دا پیغمبرو گوری وڑو کے پتاسو کے لوی شو دا سکول نه دے ویلے دا چا استاز نے سبق نه دے ویلے کم یونیورسٹی فارغ نه دے او دے دا سے کلام وئی چې داغه جواب تاسو نشئ کوله داغه مقابله تاسو نشئ کوله نو لازمه نتیجه هم دا ده چې دا کلام چې دی وای او پدې تاسو پوهیږئ چې د په اس مکتب کې سبق نه دی ویلې
نو دومره عقل می در کړی دی چې څه فکر خو کوي کنه چې دا د کم ځای نه زده که چې زمونږ مخکې لوی شو استاد نشتا سکول نشتا یونیورسيټي نشتا کالج نشتا دا د کم ځای نه زده که نو دومره عقل خو ستاسو کوي کنه چې معلومیږي دا چې دا د کم شي دعوه د کړې ده چې زه د خدای پیغمبر یم نو دا کلام دته هم خدای ښودلی دی بل چا نه دی ښودلی دا عقل و فهم الله دې قوم ته ورکړی دی په دې پوهیږي چې دا زه ښه کوم یا بد کوم دا احساس ورته کېږي او د هغې سره ته صحیح لار پرېږدې او غلطه لار اختیار کې نو بیا د الله گرفت چې راشي او د هغه پکړ چې راشي بیا الله دې امان راکړي بیا سړی چغې وایي فریاد کوي چې دا څه و څه راته وشو اوس وقتی طور خوشحال شوی ته دولت در تراغه پیسې در تراله منبر شوی وزیر شوی الله مبارک شو مبارک شو خیر مقدم خلق کئی لیکن دته دا پته نه لګي چې د دې انجام بسې کیږي بس یو ټکه واوري یو دړه په غوږ واوري اگر چې ما دې قوم نه مایوس شو دا قوم د دې سټیج نه ووتو بالکل چې دی د مولا خبره په غور واوري دا سټیج نه دا قوم اوتو بیا کته دا وای چې مليانو کې داسې چل دی او داسې چل دی او پری جنبی دی او فلان ډینګ دی عزیزانو ما درته وی چې دا قلم خدای پاک بیا در کړی دی دله چې ته صحیح او غلط ملاو پیژنې آخر غل خو نه خوري روټای خوري کنه پس پیګمو خو روټای نه منډه په خلای منډه کنه نو دې لپاره درکې عقل شتا او دې لپاره درکې عقل نشته چې ته مولا او پیژنې صحیح او غلط مولا اوس عام خلق دا اعتراض کوي چې مونږ چا مولا پسې لاړ شو یو مولا دسی وای بل مولا دسی وای بل مولا دسی وای دا خبر هم تاسو کو مونږ کوم مولا پسې لاړ شو ته تور خاور لاړ شه تور خاور لاړ شه چې ډېرې در باندې د خاور جوړ شي اولاد دې در باندې لړمان او خاماران اخته شي تاکي دومره عقل نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مسیلمۃ الکذاب د پیغمبرای دعوا وکړه پیغمبر موجود دی او داغه په مخ کې د پیغمبرای دعوا وکړه مسیلمۃ الکذاب او قوم ته وی چې زم پیغمبر معلوم وحی را مستقله دنیا ور سره مرګري شو چې دا رښتیا پیغمبر دی نو په دغه وخت کې دوه قسمه خلک د مسیلمۃ الکذاب حقیقت عرب دنیا او پیجندو چې دا پیغمبر نه دی دا دروغ وای او د جناب محمد رسول الله حقیقتم خلقو پیجندو
چې دا پیغمبر دی دا رښتیا وي او دا مسیلمة الکذاب چې دی دا درو. ابو جهل غوندې سړی چې هغه لوی پوپو د عربو لوی سردارو لکه زمونږ د ملک چې دی لوی نوابي لوی خانی لوی ارباب سے بھی لوی پوپ هغه غوندې سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرا یو ورځ راغی کاڼي لاس کې نیولي داسې او مسخره کوي چسکی وي وای چې وای کنه نن د اسمان نه سنوي تازه خبر راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او راغله څه خبر ده وی چې نن دا خبر ده چې زه بیګا آسمانونو ته تلو ما او خدای سره می راز و نیاز شوه. ابو جهل وی وا را شهید ابلا و نور کله به وی چې مال اسمانونو نه خبر راځي او نن وای چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تعجب ولې کم کار چې بیګا شوه دی هغه شوه دی ابلیږي نه وی خاص مانونو ته خو تله خو زما د ته چې د اسمانونو خبر پوهیږي زما د موټي کې وایي څه شي دی که په دې پوه شوي چې زما د موټي کې څه شي دی نو بیا به د اسمانونو پر اعظم ته پوهی. مولانا روم وایي چې संगहा अंदर कफे बू जहल बूद गुफ्त ए अहमद बुगो ता चीस्त जूद वह जमा दिलास किसी गर रसूली चीस्त दर मुश्तम निहान कै खबरदारी जे राज आसमान چې د اسمانونو پراز پوهیږي نو د لاس پراز بم پوهیږي. پیغمبر ورته وایي زه وایم چې ستا د لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي وینا زما لاس کې څه چې دي هغه نشي ویلی ته ووایه. هغه په یو ګوته د لاس ته اشاره وکړه د لاس دننه نه آواز راغو چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل په لاس کې کاڼي یو او دومره یو کاڼي په ځمکه راوویشتل ویل په دیم جادو چلو. نو عزیزانو عرض میں داو چې حق او باطل په هر زمانہ کې وی خدای انسان له عقل کامل او عقل سلیم دې د پاره ور کړی دی چې تب په حق او باطل پیژنې. تاسو دا جمعات کې چې څومره خلق ناست دي د چيلي لره تاسو خورئ ها د میخې لره خورئ ها خله کوم ندی دغه
د ګډ لره خوري او د خر لره ولی نه خوري ولی د سپی لره ولی نه خوري سپی او ګډ کې څه فرق دی اوس تا په دماغ کې یو شی ناشته چې الله ویلی دی چې ګډ پاک ته نو لرم پاک ته میخه پاک ده نو لرم پاک ده چیلے پاک دے نو لرم پاک دے خر مردار دے نو لرم مردار دے دا در تا اللہ ویلی دا اللہ وینا در تا چا کڑے دا اللہ وینا در تا ویلی چا دا مولا ویلی دا قبل چا ویلی ہاں ته چې نن وای چې مولا څه شی دی او مولا سي نو چې مولا څه شی نه دی نو د مولا وینا هم څه شی نه دی که مولا دروغ وای نو د مولا وینا هم دروغجنه ده نو دینه پس که ایمان درکی خرې سپي پیشوګان خنزیران دا ټول خوړل شروع تا دومره سترګې په بډه شوې او د جامو نه بار شوې د یو خر د پاره دومره یعنی د انسانیت نه ووتې چې توس دا اغا سڑی متعلق ہوئے چه کم سڑی پا خلا تا خدای یو منلے دے قوم دا یو سڑی با سلسل خدایان دا یو خدای نن تا دا چا پا خلا منلے دے پیغمبر پا خلا دے منلے دے پیغمبر خسور لسوکالو شو چه تر شوئے نن ته یو خدای د چا په خله منی نن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په خله پیغمبر منی نن ته قرآن د چا په خله د خدای کتاب منی د چا په خله منی خو د مولا په خله اوس مولا کې خو بد ضروری وي او شته پکې زه دې نه انکار نه کوم لیکن کد پیغمبرانو په موجودګۍ کې د پیغمبري مدعیان پیدا شوي نن د قادیانانو مرزا غلام احمد ته تاسو ولې دروغجن وایي یو لک سلیری زره پیغمبران پکې راغلی نو که یو پکې دام راغلی نو څه چلو شو لیکن دا ولې وایي چې مرزا غلام احمد دروغجنو ځکه چې دا خبره تاسو ته مولا کړې ده چې نبوت ختم ده قرآن ویلی دی چې ختم ده او پیغمبرم ویلی دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی زه خاتم النبیین ما نرست ببل نبیم نہیں او ما نرست ببل رسولم نہیں نبی او رسول کی چونکہ فرق ده نو پیغمبر د دوارو خلقه ما وکړه چې ما نرستو به نبیم نه او ما نرستو به رسول د دې دوارو داوو مدعیان چې څوک را پیدا شو اب دروغجن نو نن قادیانی ته کافر د چا په خله وای خو د مولا په خله وای